سلامونه وخت مو په خیر. د هند بهرنیو چارو وزیر د امریکا د دفاع وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د هغو خبرو ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي یو شمېر غړي سبا دوحې ته ځي. د مذاکراتي هیئت ویان نادر نادري وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات له یوې وقفې وروسته بیرته پیل کیږي. په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کرونا وایرس 1516 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې موده کې د کرونا له امله 13 تنه مړه او 181 بیرته رغېدلي دي. پکتیا کې د 8 میلیونه افغانیو په لګښت د کرونا سلبستریز روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي چارواکي وایي دغه روغتون 55 خونې او د کرونا ناروغانو د درملنې ټول امکانات لري. او ملي امنیت په تخار ولایت کې یو 15 کلن ماشوم له انسان تښتونکو څخه راخلاص کړ. د ملي امنیت ریاست وایي چې د ذکریا په نوم دغه ماشوم 15 ورځې وړاندې د طالقان له ښار څخه تښتول شوی و.